د رمضان المبارک استقبال چې دی په دې دوه طریقو سره وکړه. اول چې د ټولو نه ډېره زیاته مهمه ده هغه دا ده چې خپل مؤمن مسلمان ورور ته خپل زړه صفا کړه، د خپل زړه نه حسد او کینه وباسه او په پاک زړه باندې د الله سبحانه وتعالی عبادت شروع کړه او د دې میاشتې استقبال وکړه تر څو الله سبحانه وتعالی د راضي شي او ستا عبادتونه قبول شي او د دې ثمره ته چې دی ملاو شي. او دویم شی چې دی هغه دا دی چې د دې میاشتې مبارکي یو بل ته ورکه، خپل مسلمان ورور ته ورکه او دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتونه دي چې کله به رمضان مبارک رالی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته فرمایل اتاکم رمضان شهر مبارک، مبارک میاشت راغله، یو بل ته به زیری ورکول او په دې سره به خوشحالېده او ښایسته او د زړه نه چې دی هغه به استقبال کوو. راځئ چې موږ هم د رمضان مبارک استقبال په خوشحالۍ سره او خپلو مسلمان وروڼو ته باید د زړونو نه د خیرې وباسو، په پاک زړونو سره چې دی د رمضان مبارک استقبال وکړو.